و دمو د پاکستان کار داره څه پښتانه شهیدان کا بې کوره کا بې عزته کا کیمپونو ته واسطه ډرون حملې ورباندې وکړه جیلونه ونه ډاکه صرف مقصد یې داره زه هر دفتر ته ورغلم ورته که څه کونه کړي خو ما ته ټولو دفتر ولې څه موڅه نشته خو تا څخه نشته ته څه د په کروڑونو روپیو تنخواهونه خلې د ما په سر باندې د عربونو روپیو ټیکسونه خلې د سړي څلور ورک شو د کوواټ علاقې نه یا د پښتونخوا علاقې نه دا شا څه خري داسې دهشتګر راغلو اوس خو موږ له ډي جي پیاري ده دهشتګر افغانستان نه دا څه کمتاره باز دی تو تیرې څه په دې بارډر باندې رړېږي نه د ما والا کسان دي زه نه چاو چاتګو د مین سیټي علاقې نه ته هر یوه اداره یې ما یې ته لوړو انسا اف آی او سپیشل برانچ سی ټي ډي ډي سی ډي پی او ټولو څه ورغلو که څه ګناه کړي وي کسان راته وي دا ګناه کړي موږ به دنه واپس لوړ شو اوس هم ورته موږ دا یو څه که موږ ملګري څه ګناه کړي وي د ورځې دوو کې عدالت ته یې پیش کړه او خپله سزا ورته ورکړه د غلط سړي خلي برابر خمید نه ګو خو که بیا دا غونډهګردي دا دهشتګردي دا بدمشي وي نو څه موږ اوس په امریکې نه نه یو راغلي دا مو خپله خاوره دی دا مو خپل وطن دی 18 ورځې د خل د ځناور انتظار نه کړي ما درته د څلورو کسانو انتظار وکړه زه دا نه یم څه زما ملګري بزرګان دي او مجبور به زرګ دی څه غلطي نه کړي موږ درته یو څه مو ملګری غلطي کړي پولیس ډپارټمنټ شته اف آی آر ورباندې وکړه ټینګي که عدالت ته یې پیش کړه په زرونو خل جیلونو کې استر ویله مو ملګري وي که نه څه غلطي کړي خو څه غلطي نه وي کړي انداسې ته ورکې غونډهګردي کې دا مه در سره نه منل یې او نی در سره منم زه درته ټیک ټاک یم څه د ما ملګري او مشرانو ته ښیې ډي پي او ته دا ورکزو والا ښیې پولیس ته ښیې اف آی آر کې ورباندې وکړه او موږ ته یې ښیې راته یې که موږ ته تسلي راکړه موږ کله چې په کروډ شینو خو که بیا دغه غونډهګردي وي اوس ما ته دا پته نشته زما ملګري دخنو وډېرې ورک دي ما ملګري ادارې ولې ډېرې ورک دي ما ملګري سی ټي ډي وډېرې ورک دي دا کسان پولیس وډېرې ورک دي دا کسان ذاتي کیسې کې لوړ دي ورک دي لکه ما ته هېڅ څه پاته نشته خو څه کله بیا زه خبره کوم احتجاج کوم بیا یې څه ته د ریاست خلاف یې ته د ادارو خلاف یې نو ته هر ټیبل باندې زه کښېناستم ته په هرې کرسۍ زه کښېناستم دا راغلم درته سوال مه وکړه څه کسان راته خو تا ماته کسان راته نه ګو د دې مقصد دا دی څه ته وچه کړه غونډهګردي کې بدمشي کې د تا روزګار داره خو د مو روزګار داره مزاحمت کول احتجاج کول درنا کول و د دې ظالم جابر خلاف آواز اوچتول یوه طرف نه هغه درې لیارې باندې باندې شو باندې یا خو باندې سمانې باندې د ټي ټي بیرې غنا مخکې تېر شي ټي ټي جیرې دا لشکر دی دا لشکر اسلام دی د امن تنظیم دی خو نه ویرېږه دا ځای راشه دا ځای ملګري ورکېږي مو ته یو ځای راته کړي څه مو چې ته لوړ شوندي ملګره او خبره دا کېږي که اواز اوچتې څه دغهدار دي څه نه اوچتې مجبور دي ویر به تو بېغیرته ري و د کورو کې غلي ناست دي اوس داسې امتحان چې ګیر یو څه قوم ته یوه طرف نه سترګې وغړې خو زه بیا هم یم څه لښکرو او جرګو ته حاجت نشته دی په شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار دي بېغیرته دلال دو نمبر سړی د قوم وطن خبره نشي کوی دا ځان سره ولیکو دا درته 2 کاله مخکې ما ویلي وو څه بېغیرته سړی ما سره ونځي بې حیثیت زه ټینګ شو ما پر ما احتجاج کې ما درنه کې الحمدلله انداسې وو څه 2 متین جیل تېر کړه د الله ته اوس بېغیرته سړی ما سره وروتلی و چا چې غیرات و الحمدلله هغوی احتجاج هم کړی دی جرګه یې کړي درنه یې کړي